خدای دې خو ترکه زما روح یې زما ژوند د سولې کور سې زما ګرانه هلمند چې شنخالۍ بیا درته راسي له سیابنده د سولې کور سې زما ګرانه هلمنده. نن زموږ ګران هنرمند تخنیککار او موزیشین د موزیک لپاره د پښتون افغان لپاره ډېر زیات کار کړی دی، د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات کار کړی دی. په افغانستان کې یا یوار چې دوی دا کار کړی دی بیا دا ګاډۍ چلولې ده او بیا دا لوی لوی کوم وزني شیان چې دي هغه په ملا وړي دي او بیا د دې په ملا کې دا مسله راغلې ده او نن په داسې حالت کې په پټ کې پروت دی چې د ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ دی، سخت ناجوړۍ ناروغۍ سره مخامخ دی. دغه ګلکار دغه هنرمند چې ټول عمر یې د پښتو ژبې خدمت کړی دی، پښتو ته خدمت کړی دی، په پټه کې د صحیح پښتونخوا کې د شتمنو خلکو څخه د سیاستمدارانو څخه د ټولو ادبیانو خلکو څخه تاسو له ده سره خپل کومک شریک کړو چې دوی یا دلته اپریشن وکړي یا دوی کراچۍ ته لاړ شي د کراچۍ هلته سره دغه وکړي. دا ټیم د دوی یوه ذرایعه نشته، ولې چې کوم هنر چې و هغه هنر هم د منځه لاړو او دا ټیم دوی د پښتنو باندې حق لري، د پښتون افغان باندې حق لري، د خپل هنر قدر وکړي، د خپل هنرمند قدر وکړي چې د روان نسلونه او روان ژبه مو وژغوري. ارمان 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 پورا شکان و چې هر داستان یې یادوم ژړا راځينا زه به سم ملنګ ستا د کوڅې یاره مه کوه ومال ربانې یاره زه به سم ملنګ ستا د کوڅې یاره مه کوه ومال ربانې ښځی کلابیز دی د بړي صفت یې خان وطن ډېر پاڅوک زو او بارغزو باندې د ګران وطن ښځی کلابیز